یو وخت په یو لوی او شین ځنګل په منځ کې یو زورور زمری اوسېده چې نوم یې زلمی و. زلمی د ځنګل پاچا بلل کېده. د هغه زوی دومره زورور و چې کله به یې غرغره وکړه ټول ځنګل بهلی شو. خو سره له دې زور لرلو د زلمي زړه ډېر نرم و. یوه ورځ زلمی د اوبو د شین غاړې کې روان و چې هلته یې ور ګیدړه ولیده. هغه ګیدړه ډېره هوښیاره او چالاکه وه او نوم یې جميله و. جميلې چې زلمی ولید بې وویرېده ځکه چې زمری خو د ځنګل پاچا و. خو زلمي په ارام غږ وویل مه ویرېږه زه تا په هېڅ زیان نه رسوم. جميله د هغه خبرې واورېدې او حیرانه شوه ځکه چې هغې فکر نه کاوه چې یو زمری به دومره مهربان وي. له هماغې ورځې وروسته د زلمي او جميلې ترمنځ ورو ورو ملګرتیا پیل شوه. زلمي به ښکار کولو او جميلې ته به یې هم خوراک ورکولو او جميلې به د ځنګل پکې باري خوندي ځایونه او د نورو حیواناتو معلومات زلمي ته رارسول. ورځ تر بلې د دوی دوستي پیاوړې کېده. دوی دواړو د یوې لویې ونې لاندې ژوند پیل کړی. سهار به دواړه د ځنګل په لار وګرځېدل. ماښام به د سیمې لارې ته کېناستل او د ژوند خبرې به یې کولې. د ځنګل نور حیوانات ډېر حیران وو. هوسۍ، خربوشان، مرغان او نور ټوله به ویل موږ داسې دوستي هېڅکله نه ده لیدلې چې یو زورور زمری او یوه ګیدړه څنګه دومره ارام ژوند کوي. خو زلمی او جميله ډېر خوشحاله وو. دوی یو بل ته ډېر درناوی درلود، یو بل ته یې ډېر ارزښت ورکولو. کلونه همداسې تېر شول. د دوی دوستي زندز د ټولو حیواناتو لپاره مثال ګرځېدلې وه. په یوه ورځ سخت باران او طوفان راغی. جميله له خوراک لټون دپاره لرې ځنې وه. د باران او یخنۍ له امله هغه سخته ناروغه شوه. کله چې بېرته خپلې ونې ته راغله زلمي ولیده چې جميله ډېره کمزورې شوې ده. زلمی ډېر اندېښمن شو، ورنږدې شو او په غمجنه غږ یې وویل جميلې ته ولې داسې کمزورې شوې یې؟ جميلې په ورو غږ وویل زلمیه زما ګرانه ملګریه، داسې ښکاري چې زما وخت پوره کېږي، خو زه ډېره خوشحاله یم چې ستا تر څنګ دې ژوند تېر کړه. زلمي دا خبرې واورېدې او زړه یې سخت درد وکړه. هغه د جميلې تر څنګ کېناست او هڅه یې کوله چې هغې ته ارام ورکړي. خو ناروغي ورځ تر بلې زیاته شوه. یوه شپه چې سپوږمۍ د ځنګل پر سر روښانه وه او ټول ځنګل چوپ و، جميلې ورو ورو سترګې پکې کړې او ساه یې ودرېده. جميله مړه شوه. کله چې زلمي دا ولیده د هغه زړه مات شو. هغه د جميلې تر څنګ کېناست، سر یې پورته کړ او سخت یې وژړل. د هغې ژړا ټول ځنګل واورېده. زلمي به په چیغو چیغو ژړل او ویل به یې جميلې زما ګرانې ملګرې تا ولې زه یوازې پرېښودم. ټول ځنګل حیوانات چوپ وو. هېچا د زلمي څه مخه نه شوی نیولی. له هغې ورځې وروسته به کله کله د شپې په چوپتیا کې د زلمي ژړا اورېدل کېده